بوره د انسانانو پر وجود کومې اغیزې لري؟ بوره خوږه او خوندوره ده، خو آیا د انسانانو پر روغتیا یې اثرات هم خوندور دي که نه؟ دا چې بوره په څه ډول په مستقیمه توګه د انسان پر روغتیا اغیزې شیندي، دلته یې په دې راپور کې کتلی شئ. بوره چاغښت رامنځته کوي. بوره د غلې او غوړو په پرتله 15 ځله په چټکۍ انسانان چاغوي. په بل اصطلاح که تاسو بوره خورئ نو دا په دې معنی ده چې تاسو خپل د چاغښت حجرو ته خوراک ورکوئ چې وده وکړي. بوره انسان زړوي. بوره د انسانانو په جلد یا پوست اثر کوي. بوره د دې لامل کیږي چې د جلد د حجرو ارتجاع ته زیان ورسیږي. له دې کبله د انسان جلد ګونځې پیدا کوي او انسان تر خپل عمر زوړ معلومیږي. بوره کولمو ته تاواني ده. د کولمو دننه د ګټورو باکتریاوو نازکه سطحه یا فلورا موجوده وي چې د هاضمې له باکتریاوو څخه کولمې ساتي. خو که یو څوک ډیره بوره وخوري نو دغه مایکروسکوپي فلورا له منځه ځي. له دې کبله د کولمو بیلې ناروغۍ رامنځته کېدلی شي. بوره اعتیاد ګرځېدلی شي. د چاغو انسانانو په دماغ کې د بورې په خوړلو سره دوپامین تولیدېږي. دا د خوشحالۍ هغه هورمونونه دي چې د نشهیي توکو د استعمال سره تولیدېږي. په دې توګه نو بوره د مخدره توکو په شان د انسان اعتیاد ګرځېدلی شي. د بیلو څېړنو د پایلو له مخې بوره حتی تر مخدره توکو لا هم زیات قوي اعتیاد رامنځته کولی شي. بوره انسانان عصباني کوي. هغه څوک چې زیاته بوره خوري هغوی عصبانیت ته زیات تمایل پیدا کوي. له همدې کبله کارپوهان وایي چې په زیاته د ښوونځي د عمر ماشومانو ته د ښوونځي پر وخت باید بوره ور نه کړل شي. بوره د مدافعت نظام کمزوری کوي. د بورې تر اندازې زیات استعمال له ناروغیو څخه د دفاع لپاره د انسان د بدن د مدافعت نظام کمزوری کوي. تر بورې خوړلو وروسته د انسان د بدن هغه قوت چې مضر میکروبونه وژني تر 40 سلنې پورې کمزوری کیږي. بوره د سرطان ناروغۍ ګواښ ډیروي. بوره د سرطان د حجرو د ودې لپاره کارول کیږي. د هاورد میډیکل سکول د کارپوه لیویس کانتلی په مشرۍ یوې نړیوالې څېړنې وښودله چې بوره د خطرناکه سرطان د حجرو په وده کې مرسته کوي.